د مهترلام ښاروالۍ په مالي لګښت لغمان کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت د فوټبال سیالۍ پیل شو. علامه خیر د لغمان له قرغیو ولسوالۍ سره د فوټبال د قرغیو د جوانانو قرغیو د فوټبال مسؤل یم. یعنې دا ډېره خوشحاله یم، د ویاړ ځای ده چې په دې سختو شرایطو کې زموږ د ټورنمنټ جوړ ډېره خوشحاله یم. د مهترلام ښاروالۍ اول علاج روغتون په مالي ملاتړ لغمان کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت د مهترلام قلعه سراج بڼ په ورزشي لوبغالي کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې 23 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې مهترلام ښاروالۍ فوټبال لوبډله د قرغیو ځوانانو لوبډلې ته د 3-1 ګول ماتې ورکړه او بریا یې ترلاسه کړه. لکه څنګه تاسو جریان کې چې موږ ته ټورنمنټ نیول شوی د استاد وحید سراجي لخوا چې هغه سره د اولمپیک رئیس الحاج مجيب الرحمن رحماني او د فوټبال فدراسیون رئیس جمشید رحیمي په همکارۍ موږ ته ټورنمنټ په لاره اچول شوی. موږ ډېر خوشحاله یاستو ځکه چې دې سره موږ فوټبال هم رشد کوي او کولی شو موږ فوټبال نور ولایت ته موږ لوبې ته لاړ شو او موږ هماهنګه شو په یو اتفاق شو. نو ډېره زیاته مننه کوم د دوی څخه چې موږ ته د ټورنمنټ په لاره یاد دې وي چې دغه د فوټبال سیالۍ د لغمان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په هدایت د مهترلام ښاروالۍ اول علاج روغتون په مالي ملاتړ د فوټبال فدراسیون په همغږۍ پیل شوي چې موخه یې له نظام څخه ملاتړ، د هیواد د خپلواکۍ ورځ نمانځل او ځوانان اتحاد او یووالي ته بلل دي. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.